د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو تازه اعلان. دا چې نوموړو د نجونو تعلیم په اړه تازه څه ویلي، جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو مفتي ښځو ته ان په کور کې هم لیکل او لوستل جایز نه دي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت ویان د شیخ عبدالعلي دیوبندي فتوا په ایکس کې خپره کړې ده چې په کور کې د نجونو زده کړې ناروا بللي دي. ضیاء الله هاشمي د دغه مفتي هغه خبرې چې ویلي دي د نجونو زده کړه د فحشا د ترویج لامل کېږي یوه مهمه فتوا وبلله. په دې غږیز کلیپ کې شیخ عبدالعلي دیوبندي د صدر اسلام د پیښو د روایتونو په حواله وایي چې ښځه د جماعت لپاره د تللو او لیکلو د زده کړې اجازه نه لري. دغه طالب مفتي د اسلامي هیوادونو په اړه وایي چې ښځو ته د زده کړو حق ورکوي. دغه هیوادونه اسلامي بلل کېږي خو په حقیقت کې د شرعي احکامو د پلي کولو توان نه لري. عبدالعلي دیوبندي ټینګار کړی دی چې ښځې د جماعت لمانځه ته تلل او د هغوی لپاره د لیکلو زده کول د فساد لامل کېږي. دا معلومه نه ده چې دا آډیو کلیپ کله ثبت شوی دی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیاء الله هاشمي په دې وروستیو ورځو کې د مفتي خبرې بیا خپرې کړي دي او دا یوه مهمه فتوا وبلله. څه باندې زر ورځې کېږي چې طالبان د نجونو لپاره د منځني او لوړو زده کړو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده. طالبانو هم د 1401 کال د هوت له 9 راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړه بنده کړې ده. طالب چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو موقتي پرېکړه ده، خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د بیان لخوا د دغې فتوې له بیا خپرېدو څخه څرګنده شوه چې دغه ډله د نجونو د زده کړو د بندولو په اړه د خپلې پرېکړې د بدلولو اراده نه لري. عبدالعلي دیوبندي د اسلامي شریعت له نظره د ښځو د تعلیم په اړه د یوې راډیو د اورېدونکي د پوښتنې په ځواب کې ویل کو ښځې لیکل زده کړي، نورو ته به لیکونه ولولي. هغه زیاتوي ځوانې او زړې ښځې له زده کړو او جماعت څخه له تللو منع دي ځکه زموږ عصر د فتنې وخت دی او دا کار د ښځو د فساد لامل کېږي. دیوبندي په خپلو خبرو کې د ښځو له خوا د ګرځنده تلیفونونو د استعمال په اړه هم خبرداری ورکوي او وایي چې ښځې د موبایل ټلیفونونو څخه د اړیکو ټینګولو او فحشا له بدکاریو ته مخه کوي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ.